کوم انسان چې مازیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته لمونځ وکړي د جهنم دود په دوی باندې حرام دی. د الله رحمت دی انسان له متوجه کیږي. موت څومره عمل ور باندې وکړي. د معراج په واقعه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو کس روان دی. داغه د پوک اشاره اوریدل کیږي. جبريل نه پوښتنه کوي پیغمبر په غیب باندې نه پوهېدو. داس موږ عقیده ده چې د غیب علم فقط او فقط هغه یوازې رب العالمین لدی بل هیڅ چاره نشته. جبريل نه پوهېږي، آدم علیه السلام نه پوهېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوهېږي، اولیاء نه پوهېږي، شهیدان نه پوهېږي، علما نه پوهېږي، انسانان نه پوهېږي، جنات نه پوهېږي. د غیب علم فقط او فقط هغه یوازې رب العالمین صفت دی. ودا څوک دی؟ ودا بلال دی. بلال نه پوښتنه کوي چې بیا کوم وخت راغی، وی ته څه عمل کوي؟ وی ویل یا رسول الله زما خو بل د عمل بس د څه عملي، خو زه چې کوم وخت اودس وکم د هغې نه وروسته 2 رکعاته لمونځ کوم تحیة الوضو، په دې باندې رب العالمین ته جنت له بوتلی. په ایمان وی که جنت ما ته مهم وي او د جنت طلبګار ما ته وو، آیا د دې تحیة الوضو څومره